ملما خوږو اوریدونکو ما خو اکمل صاحب ته ویلي و چې ما سره څه داسې شتانه نه وي ما سټیج ته ما راغواړه خو اوس یې راوغوښتله ما کاري صاحب باندې یوه کتاب لیکلي وه هغه مو هغې ورځې اکمل صاحب ته ویل کړي وه که نه نو هماغه مو ډېره ولټوله هماغه هم راسره نشته ده که نه نو یو څو شعرونه دي راسره چې هغه ما د کوټې په شاعرۍ کې ویلي وو تاج الدین صاحب هغلته اورېدلی وو که نه نو کنه ما دا عادت نه ده چې زه یوې مشاعرې کې کوم شی وایم هغه زه بیا نه وایم که نه خو بهرحال مجبوري ده نو زه به درته هغه شعرونه وایم شعر دا چې د ژوند غمونه به منم چې رانه ډېر سهیر کړي د ژوند غمونه به منم چې رانه ډېر سهیر کړي خو هیروی نشم د چا سیف الملوک سترګې بل شعر دا چې حسن د مخ نه براوي د ښکلاګانو کډې حسن د مخ نه براوي د ښکلاګانو کډې خلا د مات ګران آشنا غرور د سترګو نشو او د مسافرۍ په هغه کې به شعر دوه ورته وایم مسافر بیا کډه په سر له وطن کوچ کومه مسافر بیا کډه په سر له وطن کوچ کومه عمر می ټول لکه د زاڼي تلو راتلو کې تیر شو بل شعر دا چې مسافر د مسافرو ادیره کې چې خخ نکړي مسافر د مسافرو ادیره کې چې خخ نکړي زما مړه عزیزانو د وطن خاورې ته اوسئ جی یاره نشته در سره ماغه دلته دا یو غزل ده دا مو دا اوس لیکلو نو د کوټې مشري کې مې له مغاره سره جیب کې پروت و که نه غزل مطلع عرض ده ماضی دردناکا حال بحالا مستقبل نامعلوم ماضی دردناکا حال